مسافر چیم لکور راوطلے هغه وخت نا پشړه مستر کسره دی مخویل چې کا سفر کې دی خوندونا څه خبرو ام ډېر ګران مرحله دی مسافر چیم لکور راوطلے هغه وخت نا پشړه مستر کسره دی مخویل چې کا سفر کې دی خوندونا څه خبرو ام ډېر ګران مرحله دی په سفر کې می اول رمضان راغلو پدلوی رب نارضی عبید اللہ یام پسپر کی می اول رمضان راغلو پدلوی رب نارضی عبید اللہ یام دعاگانی دخواگی مرا پسی دیم سخبر وام ډېر ګران مرحله دی مسافر چیم لکور راوطلے هغه وخت نا پشړه مستر کسره دی مخویل چې کا سفر کې دی خوندونا څه خبرو ام ډېر ګران مرحله دی کله ځان ته تنها کینما یوازې بیا د خوار نصیب قسمت نګیلا راشي کله ځان ته تنها کینما یوازې بیا د خوار نصیب قسمت نګیلا راشي صبر کرم بابری تلوی را فیصله دی څه خبرو ام ډېر ګران مرحله دی مسافر چیم لکور راوطلے هغه وخت نا پشړه مستر کسره دی مخویل چې کا سفر کې دی خوندونا څه خبرو ام ډېر ګران مرحله دی ای ملګرو زړه مې نه کوي قرارا په پردي وطن کې اوس مجبوري ده ای ملګرو زړه مې نه کوي قرارا په پردي وطن کې اوس مجبوري ده ډېر یاد مې د خپل کلی کوڅې دي څه خبرو ام ډېر ګران مرحله دي مسافر چیم لکور راوطلے هغه وخت نا پشړه مستر کسره دی مخویل چې کا سفر کې دی خوندونا څه خبرو ام ډېر ګران مرحله دی بل وطن کې اخترونه مازان کړي اے امیر الله لګدا خدا پوس وکړه بل وطن کې اخترونه مازان کړي اے امیر الله لګدا خدا پوس وکړه
پکی چاچ تیری کڑی ورزش پی دی سخبر وم دیر گران مرحلے دی مسافر چیم لکورا راوطن لے هغه وخت نا پشړه مستر اگسره دی مخویل چې کا سفر کې دی خواندونا سخبر وم ډېر ګران مرحله دی سخبر وم ډېر ګران مرحله دی دته نظم فرمایش کون کی ورونه دی لکه هر یو ډیر ګران او محترم رور عبید الله پردیسی عبدالهادی عبدالحلیم محمد نواز رئیس خان رحمت الله شاعر دا ډیر ګران او محترم رور امیر الله میرخیل په आवाज د حافظ فرمان الله فرمان والسلام